دغه کرکټ چې څومره 20 کاله ژوند دی زما په دې باندې ډیر زیات افتخار کوم. دا اوس چې تاسو په دې کم ځای کې یې دا زما د سترګو په وړاندې دلته دوړې وي، الحمدلله نن چمن دی او د ټول افغانانو د خوشحالۍ او د یووالي سبب شوی دی. ما نه یېرې دي 15 شپې مې یو ورځنۍ لوبې کړي، همداسې 40 پورې مې شل ورځې نړیوال لوبې کړي او فرست کلاس کرکټ مې کړی. نو 2015 کال نه 2014 کال پورې مسلسل د خپل ملي ټیم سره پاتې شو. ولې له کرکټ سره مخه ښه کوئ؟ اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان کې کرکټ ډېر زیات مشهور شوی. ماشاءالله ما چې څومره ولیدل ډېر ښه استعدادونه مخې ته را روان دي او باید اوس ځوانانو ته موقع هم ورکړم او ځوانانو سره کار هم وکړم. نو په همدې خاطر باندې مې غوښتل چې په راتلونکي څو ورځو کې په یو ځانګړي پروګرام کې چې هغې کې ما ماشومتوب ملګري، ما دوستان، من کورنۍ غړي، ما کرکټ ملګري ټول پکې برخه ولري. هلته به د لوبو نه لاس په سر شم او همیشه لپاره به استعفا وکړم. تاسو مخکې ویلي و چې د ټسټ یوه لوبه مو ارمان ده، نو چې کله دا لوبه افغانستان لپاره وکړئ بیا به په خوشحالۍ مخه ښه وکړئ. اوس هم خوشحاله یاست؟ د هر یو لوبغاړي یو دا یو ډېر غټ ارمان چې هغه ټیسټ کرکټري. ټیسټ کرکټ ډېر یوه غټه لوبه ده، په نړیوال کرکټ کې ډېر غټ نوم لري ټیسټ لوبغاړی. بدبختانه ماته میلاو نه شوله، خو ما ارمان و. آیا هغه څه مو ترلاسه کړي چې د کرکټ په ډګر کې مو غوښتل؟ الحمدلله. ما مخکې هم درته ویلې په ځان په خپل ټول ټیم او په ټولو ملګرو، هغه ملګرو چې سینیر لوبغاړي دي اولې ورځې نه موږ سره څومره لاسته راوړنې چې دي 2014 کال پورې 4 ځل نړیوال جام ولوبو او شل ورځ 2 ځل 500 ورځ نړیوال جام ولوبو. ټیسټ کرکټ هم واخیسته، پول ممبر شولو، نړیوالو سره په هغه بیخي په هغه مساوي کې برابر راغلو. نو هر یوه لاسته راوړنه کې مې د ټیم دپاره که په بیټینګ کې به ناکام شوم دا ټول هلکان ګواه دي، کیپینګ کې به مې تیز بالر ته په وکټو په سر درېدم، هغې کې به مې چیغې والې، تشویقول به مې، بیا به کیپینګ هم ښه نه و، بالینګ به مې وکړو، بالینګ کې به مې هغه خپل ټیم ته ګټه کې برخه ورکوله. نو کله نه په ټیم باندې بوج شوی نه یم. ځوانانو ته مې دا 3-4 کال دی پوره موقع مې ورکړې، کله مې هم شکایت نه دی کړی سلیکشن کمیټۍ ته، بورډ ته چې ما ولې دې سفر نه ډراپ کړ. البته اوس هم د ما په دې بدن کې 5-6 کلو کرکټ پاتې دی. د خپلو لاسته راوړنو له ډلې که یوه راته ووایي هغه به څه وي؟ کرکټ نه بهر مې لاسته راوړنې ښې ډېر لرم. نړیوال جام ته وتل، اول ته د افغانستان لوبې کول، دا ډېر غټې لاسته راوړنې دي. خو بیا هم زه یوه لاسته راوړنه یا یو ریکارډ مې چې کرکټ کې ژوندی پاتې دی هغه تر اوسه پورې د نړۍ د کرکټ په تاریخ کې د نړۍ دغه یو کال مخکې د نړۍ 10 سلیزې چې دي تیزترینې هغې کې د ما نوم دی. په دې باندې هم ډېر زیات خوشحالېږم او اوس به 14 مقام ته تللي. هغه وخت کې چې ما دا سلیزه ولې وه کرکټ دومره تیز نه و. نن سبا کرکټ ډېر زیات تیز شوی. لوبغاړي د مینوالو په خوښه لوبه کې چې ډېرې شپږیزې وي، په کمو بالو ډېرې منډې جوړې کړي، هغه لوبغاړی نن سبا ډېر زیات مینوال لري چې څوک کنسسټنټلی او متواتر پرفارمنس کوي. او هغه مې ډېر یو تاریخي اننګز و، په هغه اننګز باندې افغانستان میچ مونږ بایله که ما په 15 بالو سلیزه نه والې، په هماغه یو لوبه باندې افغانستان 2015 نړیوال جام ته لار پیدا کړه. راتلونکي ته مو پلان څه دی؟ څه غواړئ وکړئ؟ د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږئ او که بل څه ته مخه کوئ؟ کرکټ په وجه مې د افغانستان په نوم په وجه مې 5-6 براعظمه ولیدل، قسم ملکونه مې ولیدل. د افغانستان لپاره په هر بخش کې انشاءالله کار کوی شم، تجربه لرم. او بیا هم کرکټ زمونږ پروفیشنل دی، کرکټ زمونږ کار دی، زه باید کرکټرانو سره کار وکړم. نو لازمي خبره ده زه به راځم کرکټ ته او دلته به لوبغاړو سره او دغه کوم ارمان چې د ما و چې د ما په موجودګۍ کې نړیوال جام وګټم. خو بدبختانه چې ما 15 نړیوال جام هم نه لوبو، دا اوس 19 هم نه لوبو. نو پر ځوانانو باندې به یا زه کوچ یم ورسره، یا زه منیجر یم، یا زه په اداره کې یم او موږ دغه یو نړیوال جام وګټو. دا مې یو ارمان پاتې و، انشاءالله دا هم پوره کوو. کرکټ سره کار دی، کرکټ به انشاءالله کوو، د لوبغاړو سره به همکاري کوو.